हेलो अस्सलाम वालेकुम। زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سیډنا تاسو په خدمت کې یو نوی ټاپک سره یو نوی ویډیو سره حاضر شوم. امید لرم ټول مرګري به خوي دي. دوستانو نن دا ټاپک چې دا دغه باره کې دی چې کم بچي وي خلکو بچي رو باسي پېښ ولې هغه بیا مړ کېږي رانه هغه مختلف بیماریاں پای باندې راځي. هغه چې کله یو میاشت یو نیمه میاشت ورسي غټېدو کې شي نو هغه ته بیا داسې بیماریاں لګي چې کمای ته ډېر انفیکشن وایي. صحیح شو جی ډېر انفیکشن کې څه شي وي چې دا غي دا وي چې هغه داسې وګوره د زیړو کلر کې نه متیازي کوي او بغونته کوي سپین رنگ کې متیازي کوي شنه غونته رنگ کې کلر کې وي. د دې ټول بیماریو علاج بنن په دې ویډیو کې تاسو د خیمه جی دا څنګه هیره بچیو جی دا پرونه پورې سم د مو سار چې موږ کتل نو دا غرنګ زیړې زیړې متیازي شروع کړې وي یلو بیټ شي ورته کم وي جی. نو نن ویډیو ورکوټه ویډیو ده او یاد سره وګورئ او کمپلیټ وګورئ. او د ویډیو مخکې تلو نه مخکې تاسو ریکوست بیا کوم درته چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ صرف ویډیوز ما ګورئ جی. صحیح شو جی زما چینل ته یاد سره سبسکرایب کوئ او بیل آیکن چې کم دی نو هغه په آل باندې پریس کوئ چې تاسو ته زما ویډیوګانې نوې چې څومره دي هغه تاسو ته ډایرکټ راځي. صحیح شو جی دا تاسو ګورئ مخامخ دا چرګوټي دي او دا دی اوس تازه کم کړه چې دا متیازي کړی دي جی دا تاسو ته دا ښکاری. صحیح شو جی دا دوه قسمه متیازي کړي دوه چرګوټي دي یو داسې قسم دی یو دا یلو کلر کې دي. صحیح شو جی او بل دا کلر کې دي دا تاسو ته دوه ښکاری دي. صحیح شو چې کله داسې متیازي کړي داسې کلر کې نو پوه شئ دا بیماری ده چې دا د ډېر انفیکشن شوی دی کم چې ورته پیچس وایي کم چې ورته نمونیا وي کم هغې سره خېټه خرابېږي دغه مختلف بیماریان سره دا بیماریانې راځي او دا خېټې خرابېږي چې نو راځو موږ اوس د دې د میډیسن طرف ته چې دی موږ په داسې حالاتو کې څه شی ورکوو. دوستان تاسو ما څنګه پیلم ویلو چې زه تاسو ته هغه علاج ښیم چې کم اسان وي او په هر کور کې هغه میډیسن موجود وي. ځکه خلکو سره نن سبا چې څوک د چرګانو شوق کوي هغې سې ډېر کم پرافټ وي چې هغې پې ځان ته میډیسن بیا روړي او چرګانو له دغه وکړي. د چرګانو خپل ویټرنر چې کم میډیسن دي هغه کې ډېر ګران دي جي. صحیح شو جي دلته کې خلکو په یو چرګ باندې یا چرګوټي باندې 1500 روپو دوی نشي وروړلی جي. نو زما کوشش دی چې زما په هغه شیزونو چې کم په اسانه باندې ملاویږي او خپل په هر کور کې موجود وي تاسو ضرورت شي نو هغه شیز باندې تاسو ته میډیسن خیمه جي. صحیح شو جي راځو جي اوس د میډیسن طرف ته جي. دا میډیسن دی جي دا تاسو ټول پیژنئ انټامیزول. صحیح شو جي دا فارمولیم ده د ماغه مرګري چې کم د پاکستان نه بار دي اې دا فارموله وګوري او دا فارموله کې د ارسه پیدا کی پیښ شي د اصل مین شی چې دا فارموله ویږي دلته نامې د هر خپل نامې ور کړی پاکستان کې چونکه په دې نامه باندې مشهور ده ډېر ښه میډیسن دی انساني دوايي د پیښ ویږي دا دوايي په واخلې دا سیرپ په واخلې جی دویم په واخلې جی دا ډېر مشهور د غلې جی سپټران. صحیح شو جی دا سپټران سیرپ په واخلې وکي دا وګورئ دا فارموله دا لیکل شوی دی تاسو ته واضح راځي پکې بالکل ښکاری چې کم پاکستان نه بار مرګري دي زمونږ ټول هغه دا فارمولې کې وګوري چې سم ملو شو ورته نامه دې نه ګوري صرف فارمولې دا وګوري دغه میډیسن دی والی ورته. صحیح شو جی دریم چې کم دی نو داسې یو فیډر دی واخلي جی یو ډریپر دی والی. صحیح شو جی دا دې لپاره دی والی چې دې کې کم دی نو دا اوس د دې یو ناپ دی دا اوس د دې عمر چې کم دی چرګوټو دی 2 میاشتو دی دا واړه دی. صحیح شو جی نو دې له مونږه څه کوو چې د دې انټامیزول نه نیم واچو دا بډک کو. صحیح شو جی نیم به دا واچو او باقی نیم چې کم دی اب دا واخلو سپټران. صحیح شو جی دا دوه مونږه میکس کو د دې فول دغه بشي جی. صحیح شو جی دې کې ما انټامیزول اچولې دومره او دې کې اوس سپټران چې کم دی نو دا پکې مونږه اچوي جی. نو زه تاسو دا یو آسان ناب تر د خیم خلک ته پوس کوي چیرې جی څومره ورکو جی بیا درته زه د اچولو طریقم درته خیمه چې په کومه طریقه به تاسو دا اچوئ جي. صحیح شو جي دا ګورئ جي دا به دې کې واچوئ داسې او بس دا بلغه شو. صحیح شو جي دا بوتل ته ډک شولو جي دا چې کم دی نو بس دا ستاسو پوره د دې 2 چرګوټو لپاره دا ډېر کافي شی دی دا. صحیح شو جي بس دا اوس ټیټ میکس کوي خپلو کې
دا د یو میاشت نه والا تر 3 میاشتو پورې د چرګوټو لپاره به دا ورکوئ جی. صحیح شو جی. بلکې د یو لکه سټارټینګ نه واخله 10 ورځو نه واخله تر 3 میاشتو پورې چې داسې بیماری پرې راځي نو دا چیز دا به ورته جوړ کړئ. دا اوس اسانه طریقه ده جی. اوس د ورکولو څه طریقه ده جی؟ دا اوس دی د 2 میاشتو. صحیح شو جی. چې ستاسو د 10 ورځو وي نو د 10 ورځو لپاره به یو قطره ورکوئ جی. 10 ورځو نه واله تر یو میاشته پورې چې کم دی نو یو قطره ورکوئ. یو قطره سهار، یو غرمه، یو ماښام. چې بیا د یو میاشت نه تر 2 میاشتو پورې شي نو بیا به داسې قطرې والا 5 ورکوي. 5 سهار، 5 غرمه، 5 ماښام جی. راځي موږ دې له اوس دا ورکوو چې دا اوس ښه طریقه باندې موږ میکس کړو جی او موږ اوس دا دې له ورکوو جی. تاسو زه یم چې اکثر دغه کوئ دا ګورئ جی. دا 1 2 3 4 5. صحیح شو جی. دا 5 قطرې موږ دې له ورکوو جی. اوس دا بل دی جی. دا رانیسو جی. دا لکه د دوی کې لټم دی. دا ګورئ دا په اسانه طریقه 1 2 3 4 دا 5 قطرې ولا موږ ورکوي. صحیح شو جی. لږ داسې لاس وښئ نو دغه به ورته ورکوئ د ورځې 3 ټایمه جی. صحیح شو جی. دې سره به بل یو کار به دا کوئ تاسو چې پنسلین به واخلئ 4 لاک او هغې کې به نیروبیان مکس کوئ. صحیح شو جی. چې هغه تاسو مکس کوئ ښه جی. چې تاسو کله هغه مکس کوئ نو بیا به داسې انجکشن په تلو باندې دا اوس 1 ml انجکشن دی. دا 1 cc دی. صحیح شو جی. 1 cc انجکشن دی. دا به والی او د دې چې کم دی وګوره دا 3 پوینټ چې کم دی. صحیح شو. دا 3 نشان چې کم دی. صحیح دی جی. دا 3 نشان نو دې 3 نشانه پورې به تاسو والا په خوله به ورکوئ. نیروبیان بوله ساري والا د خولې ورکوئ. صحیح شو. 3 بوله نن ورکوئ، 3 بوله یو والا ورکوئ. پوه شوئ. بیا سبا له به بیا چې کم دی نو بیا بوله 3 یو والا ورکوئ او 3 بوله بل ورکوئ. نیروبیان او پنسلین دواړه ان شاء الله 3 ورځو کې دنه ستاسو چرګوټې صحتمند شي. او په دې 3 ورځو کې به د دې خبرو احتیاط په خیال ساتئ چې یو دا خوراک که بند کړی وي تاسو به دې له خوراک ورکوئ، خو څه به ورکوئ؟ خوشته کړې روټۍ به ورکوئ. صحیح شولو جي. روټۍ به ورته په اوبو کې اچوئ، میده کوئ، نرموئ به هغه به لاس سره ورکوئ. دویم احتیاط په دا کوئ چې د دې د اوبو خیال به ساتئ. دې کې ډېر زیات د اوبو ضرورت پیښیږي، اوبه به ورله زیاتې ورکوئ. صحیح شو جي. دریم احتیاط په دا کوئ چې دا به ګرم ساتئ. صحیح شو. څلورم به دا احتیاط کوئ چې دا به د نور چرګوټونه لرې ساتئ. صحیح شو. ان شاء الله 3 ورځو کې دنه دا چرګوټي به بیا صحتمند شي او واپس په خپل ځای ته راشي. او زه یو ځل بیا تاسو ته دا وایم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او چې کم تاسو مرګري وي یا خاندان ریلیټیو وي څوک مې چې هغه د بډ شوق ساتي، پرندو شوق ساتي، مرغانو شوق ساتي، چرګانو شوق ساتي، ټولو ته زما چینل باره کې وایي او چینل یاد سره سبسکرایب کوئ او بیل آیکن په آل باندې پریس کوئ او ما خپل ښه کمنټس کې یاد ساتئ چې د چا څه مسلې ما سره ډسکس کولی شي. د ما ډاکټر چک په نیم باندې چې کوم دی فیسبوک اکاونټ هم دی، ګروپ هم دی او پیج هم دی. اینی ټایم تاسو راتلی شئ او ما سره الریډي ډېر خلک هم شته دي. صحیح جي. خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او انشاءالله میلاویږو په نیکسټ ویډیو سره. خدا حافظ.